سلامونه، وخت مو پخیر. د خبریال لیدونکو امنه عزیزی یم. یوه لویه آسماني ډبره نږدې ده چې له ځمکې سره ټکر وکړي. ناسا یا د امریکا د فضایي څېړنو ملي ادارې له ځمکې سره د یوې لویې آسماني ډبرې د ټکر خبر ورکړی. ناسا ویلي دغه لویه ساختماني ډوله ډبره د ځمکې په لور د حرکت په حال کې ده او امکان لري چې له ځمکې سره یو خطرناک ټکر وکړي. خو ناسا بیرته ډاډ ورکوي او وایي چې له ځمکې سره د دغې ډبرې ټکر خورا ګواښونکی نه دی. موندونکي دا راز وړاندوینه کوي چې له ځمکې سره د دې ډبرې ټکر یا ځمکې ته د دې ډبرې ننوتل به یوه لویه آسماني چاودنه رامنځته کړي. ساینسپوهان وایي د دغې ډبرې له چاودنې څخه رامنځته کېدونکې انرژي فضا ته تللې، خو امکان لري یوه اندازه انرژي د ځمکې لور ته راشي چې ورسره به ساختمانونه زیانمن شي او د ښیښو د ماتېدلو امکان هم شته. لا ډېر نور معلومات د خبریال پر بېلابېلو پتو وڅارئ.